علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د مونږ دوه کورونه دي، یو په دشت کې ده، یو په کلي کې ده. نو زه د کلي په جومات کې که اعتکاف وکمه، هغه یو څه لرې ده، رانه اسباب هلته مهیا دي. او د دشت په جومات کې که اعتکاف وکم، دلته اسباب نسته. زه څه وکم؟ افضل کم یو ده. محترمه علما وی افضل اعتکاف په مسجد الحرام کې ده، بیا په مسجد النبوي کې ده، بیا په مسجد د بیت المقدس کې، بیا جامع جماعت ته، بیا هغه جماعت افضل ده چې اهل یې ډیر وي، خلک یې ډیر وي. نو د کلی جماعت کې به خلک ډیر وي محترمه. د مونږ حنفي فقهاوي ثم فيما كان اهله اکثر و اوفر، دا د تبین الحقائق عبارت ده. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک په یو جماعت کې اعتکاف کوي، ختم ته بل جماعت ته ځي. نه محترمه، په سنت اعتکاف کې نسی تللی غیر د جمعې د لمانځه نه. الله دې ښه لره، کامیاب. علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې په اعتکاف کې په موبایل خبرې څرنګه دي. نو محترمه، که د ضرورت خبرې وي صحیح ده، او دا که د مینې خبرې شروع کړي بیا اعتکاف ته څه ضرورت ده محترمه. اعتکاف خو یو داسې عبادت ته چې هلته سړی باید له دې پالتو شیانو نه ځان بند کړي او د الله عز وجل عبادت وکړي وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې که چا نه اعتکاف فاسد سي، مثلا سنت اعتکاف ته، نو بیا به داسې کوي وروره چې اختر تیر سو، نو بیا به هغې کومه ورځ چې خراب کړی ده یا څو ورځې غومره ورځې قدر ته به روزه مرته نیسي، قضایي به م راوړي. ما په دې مفصل بحث هم کړی، خادمانو ورونو تحقیق که چا سره وي راویلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور حسیب الله عثماني په نامه پوښتنه کړې ده چې یو څوک په اعتکاف کې کینی، په مدرسه کې جمعات ته راتلی سي که نه؟ جمعه مدرسه کې محترمه اعتکاف نه سي کېږي، اعتکاف د جمعات دپاره د محترم. هغه به سړی جماعت کې کینی، په مدرسه کې اعتکاف کې نسی کېناستلی سړی. الله دې ښه لره وروره، الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. عزیر غزنوي په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې په نظامي جي کې اعتکاف کول څنګه دي. نو هغه باندې هغه ملګري تحقیق درلیږلی و، بیا هم ما درولېږه. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور د حقمل په نامه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی په حکومت کې وظیفه لري، اعتکاف کولی سي که یې نسي کولی؟ یو خو دا د محترمه چې حکومت نه د دغه ورځو رخصتي راواخلي، بیا خو یې خود کولی سي. اما چې حکومت ورته اجازه نه وي کړي او دی اعتکاف کوي، نو محترمه د اعتکاف سنت مؤکد کفایي او علی البلد ده، په اهل د بلدی، یعنی دیو خار په دا سنت مؤکد نه، خو په معین سړي نه. سنت مؤکد کفایي ده، عین نه ده وروره. او دا سنت مؤکد کفایي ده علی اهل البلد ده وروره. نو په تا باندې لا د استحباب مرتبه کې ده، نو تا باندې دا د حکومت وظیفه واجب و فرض ده چې اجازه نه درته ته اعتکاف کوي، نو دا اله د استحباب مرتبه ته راورسیږي وروره. نو بیا ته چې واجب پرېږدي او سنتو پسې مستحبو پسې ګرځي، نو دا خو هماغه خبر ده وروره، وایي چې شی ګټه سر یې وبایله. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسي. د تا بس همدغه وظیفه ده چې ته د حکومت کې کم کار کوي، د مسلمانانو خدمت وکړه.